حميد د کرکټ قانون جوړوونکو میسته افغان استازی د آی سی سی د نارینه‌و کرکټ کمیټې غړی وټاکل شو. افغان کرکټ یو ځل بیا نړیوال افتخار خپل کړ او د هیواد پخوانی چټک توپ اچوونکی حميد د کرکټ نړیوالې شورا آی سی سی د نارینه‌و کرکټ کمیټې غړی شو. دا هغه مهمه کچه ده چې د کرکټ د نړیوالو اصولو قوانینو او مهمو پریکړو مسؤلیت لري. دا ټاکنه یوازې یو مقام نه بلکې یو ستر مسؤلیت او ویاړ دی. حميد به له دې وروسته د نړۍ له مهمو کرکټ پریکړو سره مستقیمه ونډه ولري او دا په دې معنا ده چې افغان کرکټ اوس د نړیوالو تصمیم نیونې میز ته رسیدلی دی او زموږ غږ به نور هم پیاوړی واوریدل شي. دا غړیتوب حميد او افغانستان ته څه ګټه لري؟ د افغانستان کرکټ استازیتوب په نړیواله کچه وشي، د کرکټ د اصولو او قانون جوړونې په پروسه کې به ونډه ولري، د نړیوالو تجربو پرمختیایي بحثونو او ستراتیژیو برخه بشي او له دې لارې به د افغان کرکټ لپاره نوي فرصتونه، پرمختګونه او اغیزناک بدلونونه راشي. دا یو تاریخي لاسته راوړنه ده، نه یوازې د حميد بلکې د ټول افغانستان لپاره. په آی سی سی دغه مهمه کمیټې کې د حميد شاملېدو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ کمنټ کړئ.